تازه منظور پښتين خپل پلویانو ته مهم اعلان وکړ. منظور وایي نور په سوال او زاریو حق نه غواړو. اوس یې وخت دی چې د خپل موټو زور پنجاب ته وښیو. درنو لیدونکو دا او دې ته ورته نور معلومات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. منظور احمد پښتين وایي چې ګیلمن وزیر شهید کړی شو خو دښمن ته به حوصله نه بایلو او ستاسو ملاتړ ته لا ډیر ضرورت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين چې د ګیلمن وزیر له جنازې سره وزیرستان ته تللی په خپله وینا کې له خپلو پلویانو غوښتي چې حوصله ونه بایلي او د دښمن په وړاندې دې ودرېږي. نوموړي وویل چې تر اوسه یې غوښتنې په سوله ییزه توګه غوښتي او منل شوي نه دي او نه به له دې وروسته ومنل شي. اوس یې وخت راغلی چې پنجاب ته د خپلو موټو زور وښیو. نوموړي د پاکستان په جنرالانو غږ وکړ چې تر څو به په قدرت کې او پښتانه به د پښو لاندې کوي. هغه زیاته کړه چې 100,000 قربانۍ به نورې هم ورکوو خو دا وطن به هیڅکله هم بل چاته نه پرېږدو او نه د چا غلامي کوو. منظور احمد پښتين خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې د پښتنو د دښمنانو پر وړاندې په شریکه حرکت کوو او له پښتنو یې له یووالي غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګیلمن وزیر د جولای په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړي لخوا پر سر ووهل شو او 3 ورځې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د نوموړي جنازه د یو لوی کاروان په ملتیا له اسلام آباد روانه شوه چې په لاره کې ځای پر ځای ورته پښتانه راوتلي او د ګیلمن وزیر د جنازې سره یوځای شوي دي. له ملتیا مو مننه. له نورو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. ښه وخت ښې شوې.